صاحب چه قسم حرکت میره؟ موقف میزنیم. واه بسیار خوب. دندان ها یال بستخان آمدن. دندان ها کلش بسیار نکوشو بیادر افغان صاحب دا دې ډېره بار مې واده کړی دی انشاءالله دا کې به ډېر خواري کېږي. یک چک داره یک چک خیلی خوب. واقعا بیچاره پاکستان کې یو ورزشکار د صابر شاه لومیږي د فری فایټ استاد ده. هغه ویلي چې زه افغانانو ته چیلنج ورکوم نو زما نه ویډیوګانې دې وګوري او که چېرته واقعیت ټریننګ لري نو را دې شي زما دغه کم کارونه کم ټریکونه چې زه ترسره کوم دې کې یو کار ترسره کړي. واه ډېر واه خوښ با افتخارش این حرکت ها میبینیم که کدام حرکت هست. وی با چشم انا واه بسیار خوب. با چشم خود سیخ خواهد میده قربان که تو چشمت خارج گیره. واه بسیار خوبی. یکی واه دو بسیار خوبی. سه یا صحیح ده دا ګوره. اوه واقعیت که بسیار واقعیت. بسم الله. بیادر خالی پاک گمتا میزنم قربان یه حرکت هم باید بگی من گفتم رسول خپل سرک مانه نه نوشی جان نوشی جان افغان سه بس ده مخرو بس از بسیار زیاد خوردی. عقاب میندازیم کلش میخوریم کلش او پوستت هم میخوریم. روغ یاگیری صحیح ده وطنی یاگی سودانی دی و تو ہے ډېر شته دا دې وباسه. جوس تخم از دیگه جوس تخم قرار قربان یاد نداری مواره قربان تو هم خدا تباش دیر خوب. د ورزش ما په ډګر کپ میزنیم چک میکنیم حرکت هم میبینیم که 5 تا را اسمت افغان میخوره کوچک برادر جاوید افغان و 25 تا را خود جاوید افغان میخوره. بسم الله یک کپ میزنیم برای قربان نوشی جان دمیدیت بسیم 25 تا تخمن نام خدا که در این وقت مرغا که کدام مرغا این تخمن داشته وان برای جاوید افغان خجالت میشه که مستخد ساوه ترین باید پیجا تامون بخشی پیجا بخاطر 25 زه خو راغلی وم د سل هګیو دپاره چې سل دانې وڅښم. 100 دانې خو بد پښتانه چې ما سره پیسې نه وي او د غریبۍ د وجې مې هغه 10 شانې راوړي الله. او دا 10 شانې به اوس دا د نوشي جان کوم. جاوید افغان میگم من میخواستم که 100 دانه تخمه نوش جان کنم ولی متاسفانه که اینمی 30 تا را آوردیم دیگه خاطر زو 25 تا شما میخورم 5 تا شه اسمت افغان برادر کوچک من نوش جان میکنه. نوش جانشان او داروی دندانشان انشالله. خو بنس کې نه برو خورده برو قربان این رقم خورده میره ما چون آی خوب است که فهمیدی تخم نیستی والا اگر والا نمید نمیدونی رسید بسیار خوب با خاطر دو پوستش هم من هم ترسیده میکنیم پوستش هم میخوریم پوستش هم میخوریم. او را ما را پاکستانی چیلنج دادیم. تو بخوا خود تخم کجاست خود مرغ کجاست مرغ هم خورد افغان سه پوستش شیرین است تلخ ترشه پوست نه پوستم خوب مزه میکنه. مزه چی حال روز او بیادر نمیشه با خدا افغان صاحب کجا قربانی چی حال روز سر ما والا بغار چی دغه حرکتونه چې دي تقریبا شپږو کاله کې زه دې ته راوتی یم په دې کې ما غاښونه مات شوي دي په دې کې لکه ډېر نقصان انسان ته رسېدلی نه ده چې دغه کار سړی کوي دې کې به جوبل کېږي نه چې سایکل هم د چې یادی چې درز ونه خوري نو همداسې دې نه یادېږي. نو په دې خاطر باندې چې تر اوسه پورې موږ سره د چا داسې مالي کومک نه دی کړی. که موږ سره مالي کومک وشي نو زه کولی شم چې د افغانستان په سطحه غټ کارونه ترسره کړم. څه وخت مخکې ما پاکستان کې خان بابا ته چیلنج ورکړو ما پانسراشات په خوله باندې کش کړو ما ټیلر ته آمادګي نیولې وه ټیلر ته مې آمادګي نیولې وه خو بد پښتانه بدندانه خود کش کردم
بر تیلر آمادگی گرفتم که تیلر هم که تیلری را کش کنم. خو بدبخت پښتانه تر شره پسې څوک نو نه شي کولی چې هغه مې دغه کړی دا ډېر وخت ما د میډیا نه ځان لرې کړی نه شو کولی ځکه چې 200 مې ګټلې بېرته مې 200 په کور لګولې نه مې تمرین ته وسه کېدلی شو نه مې خپل دغه لپاره نو ځکه چې تمرین انسان کوي هغه هر ورزشکار چې په هر رشته کې شي چې تمرینات کوي نو تمرینات انرژي غواړي موږ چې تمرین وکړو نو موږ بیا کور ته چې راشو دومره اوبه وڅښو چې ډوډۍ ته هم زړه نه کېږي نو تمرین په رشته کې چې هر څوک نو باید همت وکړي. جاوید افغان خودت هم استاد داری نداری د نوی بخش و شاگرد تربیه کردی نکردی طالب؟ ما خو زیات شاګردان په ننګرهار کې تربیه کړي دي لکه په کابل کې هم شته ننګرهار کې هم شته خو په دې رشته کې زه استادان هم لرم په ننګرهار کې ظاهر استاد ده په کابل کې موسی افغان ورته وایي چې ماشاءالله ښه فایټر هم ده ډېر شاګردان هغه هم روزلي دي نو د هغه هم شاګرد عزت ظاهر استاد شو عزت استاد شو وقار استاد په خارج کې د هغه اوس هغه اول تمرینات ما د وقار استاد سره شروع کړي او عصمت استاد د بختور استاد دا ټول زما استادان دي نو ټول استادانو نه ډېره زیاته مننه کوم چې موږ یې دومره تربیه کړي بابا نتونست بانه بسیار خطرناک. بسیار حرکت خطرناک است هموطنا هیچ وقت هم فکرتان باشه که بسیار خطرناک حرکت جالو رو شد تایید کننده ما میگم لا حول بیا کم بزن قربان کم بزن حالا در کف زدن برای ما میمونه کم بزن وطندارا شما میبینی جاوید افغان عصمت افغان دو برادر اوه شیشه خوردن از به خاطر زی این چیال روز است من میگم آفرینشان کیا به خاطر زی اینا کل چیزا را که خورد باز یک انرژی ها اسکینگ آمیده بشانه که بیخی عزم کنه برشان دانش آواز کو قربان میخورم نام بشار میگنه چیز دانه تا دانش آواز کو استاد تا بازی بیتی ها دل ما را زمین زندگی بد کردی افغان خانه کت از چقدر تکلیف باشه قربان یک حرکت با هم سر دست خود میرم توکل به خدا نکو خانه رو یک وقفه بگی ما یک حرکت میرم بیادر نه میری جای او طرف نه ما یک حرکت میشه جای نفر سه و چار میری یک جای نکو تو وقفه کوتاه بگی ما حرکت رفتم بیندای عزیز عظیم کد اگر خرابی شد و مورتیر یک وقفه کوتاه دوباره برمیگرد نکو